په افغانستان او نړۍ کې ډیر ځوانان کله چې په پوهنتونونو کې وي او یا هم له پوهنتونونو څخه فارغ شي په دې لټه کې وي چې د ځان لپاره یو مناسبه دنده پیدا کړي. همدارنګه ډیر خلک چې دنده لري په دې لټه کې وي چې خپله دنده تغییر کړي، یعنې له مخکینۍ دندې څخه د ځان لپاره یوه ښه دنده پیدا کړي. دا چې دوی چیرته او څرنګه کولی شي د ځان لپاره یو مناسبه دنده پیدا کړي، په دې ویډیو کې زه تاسو ته هغه لارې چارې معرفي کوم چې که چیرې تاسو دغه لارې چارې تعقیب کړئ نو د ځان لپاره کولی شئ یوه مناسبه دنده پیدا کړئ. زه نقیب الله حبیبي یم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که چیرې تاسو د مناسبې دندې په لټه کې یاست نو لومړی ځای د تاسو لپاره د کار پیدا کولو موسسې دي. د کار پیدا کولو موسسې کارکوونکي او هغه کمپنۍ چې کارکوونکو ته ضرورت لري یو له بل سره وصل کوي. دوی سره په سلګونو او په زرګونو کاري موقفونه ثبت وي. تاسو هم کولی شئ چې ځان ورسره ثبت او راجستر کړئ او د خپلو وړتیاو مطابق د ځان لپاره دنده پیدا کړئ. خو د دې کمپنیو باور او شرایط تاسو حتما باید مطالعه کړئ. ډېرې دغسې موسسې شته دي چې د تاسو لپاره کار پیدا کوي او د لومړۍ میاشتې او یا هم د دوهمې میاشتې معاش له تاسو څخه غواړي. او ډېرې موسسې دي چې تاسو څخه د پیسو غوښتنه کوي او ډېرې موسسې دي چې اعتبار نه لري او د کمپنیو کاري موقفونه کم ورسره ثبت وي. نو تاسو د ځان لپاره داسې یوه موسسه انتخاب کړئ چې هغه ښه شرایط ولري او با اعتباره وي. دوهمه لاره د کار پیدا کولو ویبسایټونه او اپلیکیشنونه دي. په دغه ویبسایټونو او اپلیکیشنونو کې هره ورځ په سلګونو او په زرګونو دندې اعلان ته سپارل کیږي او ډېرې کمپنۍ چې کارکوونکو ته ضرورت ولري خپل کاري موقفونه له دې لارې اعلان ته سپاري. تاسو کولی شئ هره ورځ له دغه ویبسایټونو څخه لیدنه وکړئ. په افغانستان کې دغه ویبسایټونه ډېر موجود دي، لکه د اکبر موسسې ویبسایټ، د جابز ډاټ ایف ویبسایټ او همدارنګه په لسګونو نورې په اجتماعي شبکو کې داسې پاڼې موجودې دي او ویبسایټونه موجود دي چې تاسو که هغه تعقیب کړئ هره ورځ هلته په سلګونو او په زرګونو دندې اعلان ته سپارل کیږي او یا هم تاسو کولی شئ هلته خپل ځان ثبت او راجستر کړئ. نو په دغه ویبسایټونو کې ځانونه راجستر کړئ او هره ورځ له دغه ویبسایټونو څخه لیدنه وکړئ. بله لاره دا ده چې تاسو د لویو کمپنیو او هغه کمپنۍ چې تاسو غواړئ په هغوی کې کار وکړئ، اجتماعي پاڼې تعقیب کړئ، ویبسایټونه یې تعقیب کړئ. هلته هم دغه کمپنۍ په لسګونو کاري بحثونه اعلان ته سپاري او له دې لارې تاسو د ځان لپاره دنده پیدا کړئ. درېیمه لاره د ورځپاڼو خبرتیاوې. په افغانستان کې ډېرې دولتي دندې همدارنګه خصوصي دندې تر اوسه هم د ورځپاڼو له لارې اعلان ته سپارل کیږي. دا یوه سنتي او پخوانۍ لاره ده. تاسو کولی شئ چې ورځپاڼې هره ورځ مطالعه کړئ، د اعلانونو برخه یې وګورئ یا په چاپي بڼه او یا هم په آنلاین بڼه. هلته ډېر کاري موقفونه اعلان ته سپارل کیږي. له دې لارې تاسو کولی شئ د ځان لپاره یوه دنده پیدا کړئ. څلورمه لاره ملګري او خپلوان. په افغانستان کې ډېر ځوانان دا باور لري چې که واسطه ولرم نو کار راته پیدا کیږي او که واسطه ونه لرم نو کار نه راته پیدا کیږي. واسطه څه ده؟ واسطه د اړیکو رامنځته کول دي. واسطه د خپلو ملګرو او خپلو خپلوانو او خپلو انډیوالانو له اړیکو او ارتباطاتو څخه استفاده کول دي. تاسو کولی شئ خپل اړیکې پراخې کړئ، خپلو ملګرو، خپلو خپلوانو او خپلو انډیوالانو ته ووایئ چې زه دغه وړتیاوې لرم، په دغه برخه کې غواړم کار وکړم. که چیرې تاسو دغسې یوه دنده پیدا کړله نو ما حتما ترېنه خبر کړئ. دا ډیره مهمه او اعتباري لاره ده ځکه ډیرې کمپنۍ او شرکتونه چې غواړي یو اعتباري کارمند د ځان لپاره استخدام کړي خپلو کارکوونکو ته وایي چې تاسو د موږ لپاره یو مناسب شخص را پیدا کړئ او د دې لارې څخه دوی یو مناسب کارمند د ځان لپاره انتخابوي. پنځمه لاره د خپل خلاقیت او خپل فکر څخه استفاده کول دي. تاسو کولی شئ له خپل فکر څخه استفاده وکړئ او نوې لارې کشف کړئ ترڅو د هغې لارې د ځان لپاره کار پیدا کړئ. د بیلګې په توګه تاسو خپله CV کولی شئ هغو کمپنیو او شرکتونو ته واستوئ او د ملاقات وخت ورسره ونیسئ چې تاسو غواړئ په هغوی کې کار وکړئ. هغوی ته قناعت ورکړئ او د خپلو وړتیاو په باره کې هغوی ته ووایئ. ډېر خلک دي چې له دې لارې څخه د ځان لپاره مناسبې دندې پیدا کړي دي. په نننۍ ویډیو کې مو 5 لارې د تاسو لپاره معرفي کړې. لومړۍ لاره دا وه چې تاسو کولی شئ د کار پیدا کولو له موسسو سره اړیکه ونیسئ او له دې لارې ځان لپاره کار پیدا کړئ. دوهمه لاره دا وه چې تاسو کولی شئ هغه ویبسایټونه او اجتماعي پاڼې وګورئ چې په هغوی کې دندې اعلانیږي. درېیمه لاره دا وه چې تاسو کولی شئ د ورځپاڼو خبرتیاوې وګورئ او له دې لارې د ځان لپاره کار پیدا کړئ.
او څلورمه لاره له خپلو اړیکو او ارتباطاتو څخه استفاده کول وو. پنځمه لاره له خپل خلاقیت او فکر څخه استفاده کول وو چې تاسو هم به نوې لارې کشف کړئ تر څو له هغې لارې د ځان لپاره کار پیدا کړئ. په پای کې د تاسو لپاره زما سپارښتنه دا ده چې خپل تخصص په هره برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي په هغه برخه کې پورته یوسئ، ځکه په افغانستان کې ډېر کاري فرصتونه موجود دي چې د بهرنیانو لخوا په مخ بیول کیږي. که چیرې تاسو هغه تخصص پیدا کړئ نو هغه تاسو کولی شئ په افغانستان کې مخته یوسئ. په پای کې دا ویډیو له خپلو ملګرو، دوستانو او انډیوالانو سره شریکه کړئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ. په پای کې تاسو ټولو ته بریالیتوب غواړم. ښې چارې ولرئ.